دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور نه بعد عمر فاروق دور راغی رضی اللہ تعالی عنہ دی خپل زوی ته عبد الله ابن عمر تا ډیر لوی سړی دی ورته اے بچړیا دا الله رب العالمین د حکم لحاظ ساتان کله چې الله رب العالمین دربانی زکات لازم کړلو و بچیا ما خام کی ورکوا سبات مپریدا سبات ورکوا بیگات مپریدا عبداللہ ابن عمر وی پلار می وفات شو زمکی مکرمی تلاړما کله چې لار کې را روانو ما سره شپږ زره شرپوي وي پاغه باندې کال تیر شوی وو دی فرمایي چې کله راغلم مدینه منوره ته د مازیګر او د ماښام منځ یو قافله راغله ما چې هغوی باندې ولیدل په مخ باندې غبار په مخ باندې غبار فقر وهلی و تنګ سه وهلی و زه ورته ودرېدلم ما ته وی اے عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ټول وی رضی اللہ تعالی عنہما یا اللہ د بہادر بچینا سمر بہادر بچے اللہ پیدا کو بہادر ورتو فرمائل ورتوی اے د رب العالمین د دین ګلانو زستاسی په مخ باندې اثار او غبار ګورمان عبداللہ ابن عمر ورتوی ما در تروټی کړی دا اغي ورته فرمای اے عبداللہ ابن عمر ما خام له انتظار کوان چې کله وخت ما خام داخل شي دا خو نور په ډوبېدو دی مونږ ته عام نخرو ورته وی اے د الله بندگانو تاسو سفر والی پتا سي باندې غبار پروت دی ما خام له به انتظام برابر شي یو ورته را نږدې شو ته فرمایل اے عبدالله ابن عمر نن زمونږ درېیم ورځ ده چې زمونږ روژه ده مونږ سره د ماښام روژه ماتی نشته مونږ سره د پشمني روټۍ نه وه و عبدالله ابن عمر په تشو اوبو باندې م درې روژې نیولې دي هغې باندې حیراغ ډېر حیران شو هیبت ور باندې راغی عبداللہ ابن عمر په منډه لاړ کور کې طعام برابر کو چې کله طعام راوړلو عبداللہ ابن عمر کې تپوس کوي ما تخکاری تاسو ټول د قرآن طالبان یې هغې وفرمایل والله العظیم موږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې طالبان یو زه حج لتلم حج لراغلم ما ته پته نه و تاسې ملاقات مخکې نه و شوی وی آو موږ چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف آوری وکړه نو موږ بیا مدینې طیبې ته نو راغلي موږ بهر اوسېدلو هغې دې تپوس وکړو وی ښه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک خو لوی شان الله ورکړی ورته وفرمایل تاسو ته انتظام کوم روټۍ روژه ماتې هر څه برابر شو چې روژه ماتې وشو ماښام ناوخته ټیم دی دا صحابه کرامو سره ناست عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما مبارک ورته وفرمایل ما سره زکات دی او غواړم چې دا خپل حق زه ادا کړم ستاسو څرنګه خوښه ده تاسو کې دا زکات ټول قبلوئ که لږې قبلوئ که یو یې قبلوئ هغې وفرمایل چې مونږه دا شپږ واړه کسان مستحقین د زکات یو مونږ زکات راکا عبداللہ ابن عمر ویل الحمدللہ د خدای تعالی شکریه ادا کړه او به فرمایل چې زما پلار وفات شوی زما پزړی او ارمان داو چې یا الله کله به داسې وخت راشي چې ماته یو فقیر داسې ووایي چې ماته زکات راکړه او زه د زکات مستحق یم خو تاسې نه دا تپوس کوم چې تاسې باندې دا 3 ورځې نه هرې تېرې شوي په لاره کې هو بلا مالداره صحابه پراته دي بل چاته هم دا درخواست نه وکړی وایي نه وی دا څه وجه ده وی اے عبداللہ ابن عمر من شپږ واړه کسان د شپې ودو من خوب ولیدلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره ملاو شو
امیر المؤمنین عمر فاروق راته فرمایل پما باندې احسان وکي زما بچی باندې احسان وکي. اے عبد الله ابن عمر من د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې خبره باندې ډېر خوشاله شو مطمئن شو. من یو بلتا فقیر ښکارا کړي نه وا سار چې ار یو را پاسې دلو ار یو شپږ واړو خوب بیان کو. من تعبیر دا وېستلو چې د عبد الله ابن عمر سره د خدای امانت پروت دی. من د عبد الله ابن عمر نه د الله امانت راغستل غواړو. عبد الله ابن عمر سره د خدای امانت پروت دی ځکه چې عمر فاروق ما سره او زما بچو سره احسان وکي. عبد الله ابن عمر الله سے چل لے چې دا زکات خوالی خو یو کار بلو کوي. ستاسو په کلی کې فقیران شتا هغه فرمایل آو وی ښا زما د دې زکات د 6,000 روپو چې کوم زکات خو ما او وستلو درمه کو دا غینه 2,000 روپۍ راواغستلې وي دا نوري سر د مال ندام یو سي اول ته چې کوم فقیران دی هغه باندې تقسیم کړي. هغه چې کله دوا شپږ واړه کسانو چتېدل عبد الله ابن عمر ته یو سوچ راغی چې ګوره دې شپږ واړو کسانو کې بداسه کسانی چې هغه باندې زیات مستحق وي چې هغه به کور ته نفقه وړي تراشه تاسو ته نه او چې تاسو کې څوک فقیران کور کې شته چې هغه یې سنې خوللې شپږ واړو کې وړاو چچو او زما کور کې لا دومره سشته دی خدا ډېر زیات غریب دی. وای دا څنګه غریب دی؟ وای دا ډېر زیات غریب دی د دې بچو هم نفقه نه ملاو شوی. عبد الله ابن عمر داغه څلور زور نظر راواغسته هغه ته ورکړل 3,000 پاتې شو 3,000 لاړې. وای دا ته والا په ذات په خپل بچو نفقه کا هغه چې راواغسته هغه ول دا شل دی چې ته په ما باندې د جهنم اور سنباله د جهنم اور په ما باندې سنباله. اے عبد الله ابن عمر دا هغه چاته ورکه چې داغي زور برابر وي زما زور برابر نه دی. نو یې فرمایل ته خو ستا بچی مستحقین دی. وای نه ځکه لاړم زه دومره کلمو کې زور اوس لرم چې زه به ان شاء الله د خپل بچو نفقه برابر کړم. خو زه دومره چې ما کې دا طاقت نو چې ما مزدوري کړې دومره د زکات د غستونه یریدل دومره د صدقات غستونه یریدل. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام ما ته فرمایل چې ابو ذر زیره ورکه هغه فقیرانو ته هم چې کوم فقیرانو باندې فقیری راشه او په فخر باندې تیرږي سمانا وای چې الحمدلله خدای ډیر شکر دی هغه خلق به د مالدارانه 500 کال وړاندې جنت ته ځي ان شاء الله. عزیزانو فقر دا غنیمت ته خود صبر سره مالداری نعمت ته خود سخا سره مالداری نعمت ته خود الله رب العالمین د حکم د پوره کېدو سره الله جل جلاله موږ ته د زکات ورکړه حکم کوي. زکات موږ او تاسو باندې جوړو. ګوري تاسو اولی دل بلش په عجیبه غونډه کې غلې راغله اوملی دل کنه دا غلې په کوم حالات باندې تیر شو یو غلې دا دا الله جل جلاله له احسان کو تیار فصلونه پراته دي پټو کې کوس الله جل جلاله فیصله فرمای هیڅ وونګو تاسو تلاش تر نشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخیری خبره کوم حضور علیہ السلام فرمایل زما امت په اخر وخت کې ډیر زیات شي خود دوی دعاونه به الله اثر والی دعا به نه قبليږي جړه بډې رکھے خود دعا به نه قبليږي. به صحابه فرمایل یا رسول الله دا به منافقانی وینا دا به مسلمانانی وی فرمایل چې دا ولی دعا نه قبليږي او دوی به زکات تحلی باندې جوړي. من قسم دې زکات تحلی باندې جوړو چې نه و نشتا چې کله راشي بیا یاره داسې زما چا سره ایو مرګره ما ته راغله ډیر نیک سره ما د مولوی صاحب زما چا سره دعا کوه پیسې می دغه خدای راويستلې ان شاء الله زکات کې ورکوم ټوله ما زه خدای په دې پیسې راو باسنو دعا مرته وکړه. ا د امام غزالی سے به خبر رایا ده شو مال تاسو ته نو کچي مال پتا څومره زکات کیږي هغه مرګره کې دې شي موجودي خپکیږي دنه وای په ما دومره زکات کی مال دومره زکات در سره نقد دي زکات کورګ شته وای او مال دا ورکا به رسو راغه پیسې راو باسه ولکه دغه پیسې می الله راوي سره ټوله په زکات کې ورکوم د دې مال او دغه ورکوم مال خط په خدای باندې قرضونه راو باسه په خدای زړه قرضونه راو باسه دا د خدای سره دوکا ده. امام غزالی صاحب رحمت الله علیه ته کسرا غودا سي ورته فرمایل هغه ورته خدای د مال ورکی مال زبدلاغه خیران نکوم خدای سره دا دوکې مکوي. یو خو مانه باریکو مسالو کې تپوس مکوي سوال درته کوم چې پلار میم ګره زستغ جواب به ورکوم مال خوند راکې حیله جوړول ته خوند راکې. زکات
طلحه رضی الله تعالی عنہ راغه ابو طلحه رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو ډیر لوی ارمان دی یا رسول الله دا بسنګ پوره شي محبوب ته وای زما لوی ارمان دی وای څه ارمان دی وای دا می ارمان دی چې خدای پاک ماته خیسته مال راکې او په خیسته ځکه وقف کما نبی علیہ السلام ته فرمایل ابو ذر ته ډیر رښتیا وویل و یا رسول الله جبرائیل علیہ السلام نه راغله او تا فرمایل چې تا رښتیا وویل وای ابو طلحه رښتیا وویل ځکه چې ابو طلحه ته الله خسته باغونه ورکړي د خدای په مینه کې وقف کړل کنن دا خسته مال د خدای نه غواړي نو دا یقینا چې ورکړي نو موږ او تاسو تم دا پکار دي چې ابو طلحه رضی الله عنه په قدم باندې قدم کیدو چې یا الله خسته مال می قبول کا او اخیری خبره تدا کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرات صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا مال نفس صدقه زکات څنګه ورکول پکار دي نو درې قسمه خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل دي چې علما فرمایي چې دا د مکان او د شخص پورې خاص دي لومړی خبره دا ده چې زکات ښکارا ورکړي زکات ښکارا ورکړي چې د بل مسلمان هم دیخوا رغبت پیدا شي دویم مسله دا ده چې زکات پټ ورکړي چې د فقیر حیا وانه غستلی شي لیکن لوی کمال پروت دی چې د فقیر حیا وانه غستلی شي صحابه کرام په دې عمل کړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خپل خزې ته فرمایل چې خزې ته پوښتنه کوي چې تاسو را 6000 روپۍ وسشتا هغه فرمایل او شته دي دا شیخ وي هغه پته ولګي دا د پلار په شان دي عقیده لري خدای کې یو روپۍ پرې خو دي وی فرمایل سشتا هغه فرمایل وای او ډېر سمې پرې خودل وای سمې پرې خودل په خپل جامو باندې لاس کې خود وای دا مې پرې خودل 6000 ټوله لاړل لیکن په داسې انداز به ورکړي چې دا نور صدقه شو نو عبد الله ابن عمر یو بل په خبر نکو یو بل به جدا کول او بل ته پتن لګیدل عزیزانو مال دغه سی ورکول پکار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مالدار دي هغه څوک چې هغه د فقیر حیا ساتي من پکې نه ایزا پکې نه وای دا هغه سړی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې دی وای ما ورته مال ورکړو دولت مو ورکړو اوس تینا هر څه یې شو دا غسړی نه دی وګوره نبی علیہ السلام فرمایي دله هیڅ پاتې شو بغیر د ریا نه او ریا نیم شرک دی سیوا چاته چې مال ورکوي زکات ورکوي صدقه ورکوي احسان ور باندې مکوي وای خدایا دا ستای احسان چې زما مال دی قبول کو مدینه منوره کې بچ چا زکات قبول کو هغه ورته روټي کوله امام حسن بصری فرمایي وای بصری ته یو سائل راغلو چې سائل راغلو نو چاله پته ولګید چې دا فقیر دی محتاج دی نړم به هغه ته ملمسته شروع شو هغه حیران شو چې ما حضور ملمسته تیرې کړلې حسن بصری وی زمان نمبر راغی چې زمان نمبر راغی ما ورته روټي وکړه چې روټي مرته وکړه وای ما داسې د خپل وس مطابق ډیر عزت او اکرام وکړلو وای اخر په جړا شو وای ما ته و فرمایل چې اے امام حسن بصری ما په دې راز باندې پوي کې د بصری د خلق عجیب عادتونه دي فقیرانو له عزت ورکي اکرام ورکي زه خو فقیر ما امام حسن بصری وته فرمایل تا په من باندې احسان وکړ الله دې پتا باندې احسان فرمایي و اے امام حسن بصری ز سائل ما زخرا غختن کې امتاز نه مال غواړم ز فقیر ما ماته یتیمان دي ز دستا سے احسان منما امام حسن بصری فرمایل چې رسول الله مبارک فرمایي تاسو د هغه فقیر احسان منئ چې تاسو زکات او صدقات قبول کی الله جل جلاله دې موږ تاسو کې دا صفات راولي چې چا سره احسان کو من بنه کو ان شاء الله په چا باندې بس باطل نه کو چا ته بدانه چې تاغه نه چا ما پیسې درکړې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هلاک تشي د هغه سخی مال چې هغه فقیر باندې رستو ګورګوري سنډي مال چې هغه فقیر باندې رستو ګورګوري سنډي مال چې هغه